درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راتلو جوړ او خوشحاله وئ. مصطفی حق مل یم. هیله لرم چې خپل کتابونه، کتابچې، قلمونه، پنسلونه او ټول درسي مواد له ځان سره تیار ولرئ او دې ته تیار اوسئ چې فقط درس شروع کړو. او نن زموږ تاسو درس هم دی ګلان. ګلان خو به حتما پیژنئ که نه چې ګلان څه ته وایي. موږ تاسو په خپله سیمه کې څومره ګلان لرو، د ګلانو ارزښت په څه کې دی، ګلان په څه کې شنه کیږي، یعنې په دې اړه به بحث کوو. سمه ده. ښه درنو زده کوونکو، ګلان موږ تاسو په خپله سیمه کې په خپلو باغونو رانیولې، له کور نه رانیولې، له کوټې نه رانیولې، په خپلو سیمو کې، په خپلو کلیو کې، په خپلو پارکونو کې، په خپلو پوهنتونونو مختلفو ځایونو کې موږ تاسو چې لرو ګلان لرو. سمه ده. خو دا ګلان چې دي اوس کوم ارزښت لري که نه، کوم ارزښت لري، یعنې چې لکه دا ګلان ولې موږ په خپلو سیمو کې ګلان کرو که نه، ولې د ګلانو ساتنه او پالنه کوو. آیا دا ګلان به یوازې کرل کیږي که نه، په لاس به هم جوړیږي که نه؟ دې اړه به بحث کوو. موږ تاسو په خپله سیمه کې که نه، په خپلو سیمو کې ډېر ګلان ګورو، ډېر ګلان ګورو. دلته د تختې په مخ مې هم تاسو ته ځینې ګلان ځړولي دي، درس یې هم دغه دی. او زه به ځینې ګلان تاسو ته نور هم ښیم که نه، چې موږ تاسو کوم ګلان چیرته استفاده کوو. ګورئ دا ګل وګورئ، ډېر ښایسته ګل دی، که څه هم طبیعي ګل ورسره تر څنګ جوړ شوی ګل هم دی. مرسل نومیږي، ډېر ښایسته ګل دی. تاسو خپله ورته وګورئ، تاسو په خپلو سیمو کې به ممکن لیدلی وي. وینئ؟ آفرین. له دې څخه وروسته موږ تاسو یو بل ګل لرو، اصلا نوې غوټۍ ده، ګل شوې ده، د څیرۍ ګل دی او نوم یې هم مرسل دی. ښایسته ګل دی، سور ګل دی. تاسو خپله ورته وګورئ، ډېر ښایسته دی. دا موږ تاسو سیمو کې بالخصوص په پارکونو کې دغه ګلان ډېرې ښودل کېږي او ډېره ښکلا هم لري. موږ تاسو خپلو کورونو کې هم، په خپل سرایونو کې هم دا ګلان استفاده کوو. ځینې داسې ګلان نور هم دي چې هغه هم په پارکونو کې او هم په ونو کې لکه لویې ونې وي ګلان لري. ځینې داسې ګلان وي لکه دغه دا ګل ښایسته ګل دی. تاسو ورته ګورئ، وینئ سپین رنګ لري، مرسل ګل دی. دې ته نوم یې مرسل دی، خو ډېر ښایسته ګل دی. دا مرسل ډېر ښکلي ګلان هم دي. موږ تاسو په خپلو سیمو کې ګورو. موږ تاسو دغه ګلان چې کله خپل کورونه ښایسته کوو، خپلې لارې ښایسته کوو، خپل پوهنتونونه ښایسته کوو، خپل ځایونه ښایسته کوو، خپلې سیمې ښایسته کوو، نو د دې ګلان څخه استفاده کوو. ګورئ یو رقم ګلان نور دي چې موږ تاسو هغه ګلان د ونو ګلان دي. کله چې دا ګلان ټوکیږي، ګلان له غوټیو څخه لاسته راځي. اوس دغه عکس تاسو ګورئ، وینئ نیمې غوټۍ ګل شوي دي، نیمې غوټۍ لا ګل شوي هم نه دي. دلته یو ډېر ښایسته سپین او تور مرغه دی پکې، لږ لږ پاڼې دي په دو شاخو کې، خو مګم ډېره ښکلا لري. غوټۍ دي، غوټۍ وروسته لږ لږ ګل شوي دي. تاسو یې ګورئ، ډېر ښایسته رنګ لري چې موږ تاسو وطن ته، زموږ تاسو سیمو ته، زموږ تاسو ژوند ته یې ډېره ښکلا ورکړې ده. ځینې ګلان چې دي هم طبیعي او هم د ګلدانۍ چې دغه په لاس جوړې شوي ګلدانۍ دي. تاسو ورته وګورئ، وینئ ډېرې ښایسته دي، ډېر ښه ښکارېږي. هلته یو ګیلاس هم ورسره ایښی دی، هغه ګلدان هم ډېر ښایسته دی. وینئ طبیعي ګلان دي، راوړي ګلدان کې ایښي ډېر ښایسته دي. موږ تاسو چې کله دغه ګلان په خپلو کوټو کې بالخصوص کوم ځای کې چې موږ تاسو درس وایو، په هغو ځایو کې چې کله کېږدو بیا ډېر ښه تمامېږي او موږ تاسو ذهن چې دی بیا لکه دې ته ډېر ښه تیارېږي چې موږ تاسو لږ لیک لوست
ډېر ښه ووایو او ډېر ښه لیک وکړو ځکه هېڅ ورسره په تنګ نه شو. ځینې داسې ګلان چې دي هغه لکه په دښتو کې شنه کېږي. لکه اوس دا ګل وګورئ، دې ته تاسو خپله سیمه کې څه شي ګل وایئ؟ آفرین، چې دی ښځه پېژنئ؟ ښځه خو مو لیدلې ده که نه؟ آفرین. هغه د ښځې منځ کې یو ډنډر چې راپورته شي، په سر کې یو زیړ ګل وکړي، تخم هم پکې وي، دې ډنډر ته څه وایي؟ آفرین، ششنار وایي. ډېر ښه. لکه دغه د ښځې ګل دی، د ششنار ګل دی. وینې څومره ښایسته دی، څومره ښه دی. موږ تاسو طبیعت څومره ښایسته طبیعت دی. موږ تاسو په کوم ځای کې چې اوسېږو، موږ تاسو ټول کلیوالي ژوند، د ټول هیواد سیمې، غرونه او ټولې دښتې، ټول کلي، ټول ښارونه ډېر ښایسته دي. په دې هیله چې موږ تاسو د دوی ښایست ته نور هم ډېر پام وکړو. سمه ده. ځینې داسې ګلان نور دي چې لکه په دښتو کې شنه کېږي، په چمنونو کې شنه کېږي، دښتو ته، غرونو ته، چمنونو ته بېله ښکلا ورکوي که نه. لکه دا ګلان ورته ګورئ، وینئ ښایسته ګلان دي. ټول چمن سپینو سرو ګلانو نیولی دی، ټولې دښتې ورباندې زرغونې او ټولې دښتې ورباندې رنګینې ښکاري. تاسې ورته وګورئ، ډېر ښایسته ګلان دي. لکه دغو سیمې ته یې څومره ښکلا چې دغو چمن او په چمن کې د راټوکېدلو ګلانو ورکړې ده، ساری ډېر کم ښکاري. له دې څخه وروسته ځینې داسې ګلان چې دي چې موږ تاسو خپلو سیمو کې لالا ګلان ورته وایو. دا ګلان چې دي ډېری په پسرلي کې راشنه کېږي، په چمنونو کې، د پټیو په پولو باندې، په فصلونو کې، په دښتو کې بېله ښکلا لري. ټولې سیمې ته یې بېله ښکلا ورکړې وي. تاسو ورته وګورئ، نوې غوټۍ دي، نیمې لا ګل شوي هم نه دي، ځینې ګل شوي دي خو مګم بېله ښکلا لري. هغه ښکلا چې دې ګلانو زموږ ته سیمې ته ورکړې ده، په بالخصوص په کلیوالي سیمو کې په پسرلي موسم کې لکه ډېره کمه پیدا کېږي چې نور ګلان دی دغسې ښکلا ولري. یعنې دا موږ تاسو ټول طبیعت ګورئ، ډېر ښکلی دی. دا عکس مې ځکه دومره ډېر تاسو ته وړاندې کړو چې موږ تاسو ټول طبیعت ډېر ښکلی دی او د طبیعت د ښکلولو لپاره، د ښکلا لپاره، د ښایست لپاره او د هغوی د ساتن لپاره کار کول پکار دي. سمه ده. موږ تاسو ګورئ ټول طبیعت، ټول کلیوالي ژوند مو، ټول دښتې، ټولې غرونه، ټولې منطقې لکه ډېر ښایسته ښایسته ګلان لري، ښایسته بوټي لري. لکه په ځینو تېرو درسونو کې موږ تاسو ځنګلونو باندې بحث وکړو چې څومره ښکلا یې ورکړې ده. نو دا ګلان چې هم دي ډېری یې لکه په ډېرو مهمو شیانو کې، لکه د هوا پاکوالي کې، د سیمې ښکلا کې، د ذهنونو په پراخوالی جوړولو کې ډېر مهم دي که نه. بل ډول د ګلانو رقمونه په خپل ځای سره دلته په درس کې وایو چې ځینې نومونه موږ تاسو دلته واخیسته، ځینې نومونه مو لا نه دي اخیستي چې هغه به هم وایو. ځینې داسې ګلان موږ تاسو هم لرو چې په خپل کور کې، په خپلو کوټو کې هغه روزو، ډېره ښه ساتنه یې کوو، ډېره ښه پالنه یې کوو که نه. لکه موږ تاسو یو ګل راوړی نن دلته، تاسو ورته وګورئ، ډېر ښایسته ګل دی، ښایسته ښایسته پاڼې دي، ښایسته ګلان یې کړي دي. لکه داسې ګل چې دی دا یو ډول خاص بوی هم لري، یعنې کله چې وښورېږي لږ لږ که نه، ډېرې دا ګلان به ډېر نه ښکلوي چې خدای نخواسته مات نه شي او د لاس په ورولو سره دا یو ډول مړاوی کېږي دا ګلان. دې ته جریبند ګل وایي. ښایست لري، ډېر ښایسته دی او ډېر ځانګړی ښایست لري او د دې ښایست تر څنګ سره یو ډېر ښایسته خوشبو هم لري. کله چې شمال ورباندې راشي، باد ورباندې راشي، یا هم کړکۍ خلاص کړي یا پکه چلانده کړو، دا یو ډول بوی کوي که نه. دا پاڼې لږ لږ ښوري، د پاڼې په ښورېدلو سره یو ډول بوی کوي. یو بل ګل مې هم تاسو ته راوړی دی، دا هم یو ډېر ښایسته ګل دی. تاسو ورته وګورئ، لکه وینې ګلان تاسو خپله ګورئ، پاڼې یې هم ګورئ، شاخونه یې هم ګورئ. دا ګل چې دی
دې ته ګوشواره ګل یعنې موږ تاسو پښتو کې ورته لښتۍ ګل هم وایو. ګورئ ټول غوټۍ یې ټول ګلان یې لښتۍ غوندې زړیږي. ګورئ وینئ ډېر ښایسته دی ډېر ښه دی. لکه دا ګلان چې دي ګورئ داسې یو ډول قرمز غوندې سور ګل کوي. غوټۍ یې ګلابي غوندې رنګ لري پاڼې شنې دي خو مګر ګل یې ډېر رنګ بدلوي یعنې بل ډول رنګ کې چې ډېر ښایست لري او ډېر ښایسته ګلان دي. او موږ تاسو په خپلو سیمو کې دا ګلان چې کله په خپلو کوټو کې په خپلو کلیو کې په خپلو کورونو کې روزو ساتنه یې کوو هغه بیا بېل خوند کوي که نه. ډېر د موږ تاسو ژوند ته یو ډول لکه درته ووایم چې ارامتیا ورکوي. صحیح ده. ښه اوس به راشو موږ تاسو ولې په ګلانو دومره ډېرې خبرې وکړې. ګورئ موږ تاسو د طبیعت په ښکلا کې د طبیعت په ښکلي کولو کې طبیعت ته د ښایست په ورکولو کې موږ تاسو مهم رول لرو. یعنې لکه دا موږ تاسو ښکلی دی. موږ تاسو باید هغه څه صحیح تربیه کړو صحیح روزنه وکړو صحیح پالنه وکړو چې هغه زموږ تاسو طبیعت ته لکه ډېر ښایست ورکوي. صحیح ده. موږ تاسو ګورئ بوټي باید کېږدو. موږ تاسو باید ملک شین کړو سیمې شنې کړو ګلان وکرو بوټي وکرو داسې بوټي وکرو چې د هغو یو ډول له ښکلا سره تر څنګ یو ډول حاصل هم ولرو. ګورئ که موږ تاسو ځینې بوټي کرو مثال ډېر داسې بوټي موږ تاسو ګورئ په خپلو سیمو کې لرو چې مثال زردالو ونه ده په پسرلي کې ډېر ښایسته ګل کوي وروسته یې میوه لاسته راځي له شاخ نه استفاده کولی شو. مثال د مڼې ونه ده ګل لري پاڼې لري میوه لري لرګی لري له نهش نه استفاده کولی شو. همداسې ډېر شیان دي خو زموږ تاسو مسؤلیت څه دی؟ مسؤلیت مو دا دی چې موږ تاسو دغه ګلان صحیح وروزو صحیح تربیه کړو پاکې وساتو او دې ته پرېنږدو چې موږ تاسو سیمې دی خدای ناخواسته له ګلان څخه خالي وي. صحیح ده. موږ تاسو همیشه باید په خپلو سیمو کې ګلان وکرو ګلان وروزو او خپلو سیمو ته په ګلانو باندې او په همداسې نورو بوټو باندې ډېره ښکلا ورکړو. یعنې ښکلا خو لري نوره ښکلا به هم ورکړو. سمه ده. ښه درنو زده کوونکو تاسو هم کوم ګلان چې په خپلو کورونو کې لرئ هغې ته به ډېر لاس نه وړئ ځکه د لاس په وړلو سره دا ګلان خرابېږي او کله مو چې ګلان درلود هغه به ښه صحیح منظم ساتئ پاک به یې ساتئ اوبه به په خپل وخت ورکوئ ډېرې اوبه به نه ورکوئ نه به کمې ورکوئ او په خپلو سیمو کې به ګلان نشت کوئ. سمه ده. ښه راتلونکي ساعت کې به له خیر سره کتاب وایو ګلان چې څه پکې راغلي دي. تاسو هم دغه درس یو خپله په خپل کور کې صحیح وایئ بل ساعت کې انشاءالله بحث ورباندې کوو. سمه ده. تر بیا په خدای سپارم ښې چارې